سلامونه ملګرو، ویلکم اگین. دیس از Zainullah Afshar. دا زموږ سره ملګرو د لینکس لیکچر نمبر 9 ده. انشاءالله مونږ تاسې به د ویډیو کې کومه پاتې برخه ده هغه به کور کوو. زه راځم ملګرو سلایډ ته. دلته ما سره سوټ ده. سوټ د څه لپاره استعمالیږي؟ سوټ چې دی تاسو کولی شئ د لپاره استعمال کړئ چې په یو فایل کې نیم وي یا کوم نمبرز وي هغه الفابیټیکلی یا A to Z یا Z A یا نمبر وي نامرکلی سیخئ تاسو. اگزامپل تاسو سره سینټاکس دغه سوټ به ولیکئ او فایل نیم به ولیکئ چې هغې کې تاسو سره کوم مثال تاسو به MS ورډ کې هم لیدلی وي یا همداشان نورو افیس پروګرامونو کې کمپیوټر ځینې نورو پروګرامز کې چې تاسو هلته نومونه الفبا اول د A والا نیم سره راشي B والا د C والا D والا همداسې تاسو کولی شئ چې په یو فایل کې تاسو سره نیمز وي ان ارینج وي. تاسو غواړئ چې هغه A to Z کړئ یا غواړئ چې Z to A کړئ. دا کمانډ موږ سره سوټ استعمالوي. زه راځم ملګرو چېرته خپل سیسټم را خلاصوم نو زه به راشم دلته ملګرو دلته زه راځم نو وړاندی ما سره یو فایل ده د test2.txt په نوم دې کې ما ځینې نیمز لیکلي دي. تاسو ته زه کریټ کړم test2.txt. نو تاسو کتلی شئ ما سره نیمز دي بلال، احمد، عارف، اسد، زین الله. دا ما سره چې دي نیمز دي چې ما لیکلي دي ګډوډ صحیح ده. نو اول B والا نیم راغلی بیا عارف دی ماس کې بیا جې ده زیر ده. دا غواړم چې څه وکړم ما ته A to Z وښیي. اول A والا نیم سره راشي B والا د C والا همداسې تر زیډه پورې. دې لپاره مونږ سوټ کمانډ استعمال زه ورته لیکم سوټ کا چې تاسو د فایل نیم خالي سمپلی ولیکئ test2.txt په دې کې کوم نیمز چې دي هغه ماته سوټ. تاسو کتلی شئ ملګرو ماته اول A والا نیم سره راکړل B والا پسې B بیا پسې C همداسې جبار جلیل زین الله افرین. دا تاسو کولی شئ چې نیمز A to Z کړئ. غواړئ چې تاسو اوس دا نیمز بیرته Z to A کړئ. دې لپاره به تاسو چې وکړئ ولیکئ سوټ سمپل کمانډ -R که تاسو ورسره اپشن استعمال کړئ همداشان زه ورته لیکم چې فایل نیم test2.txt انټر کړئ. نو تاسو سره ګورئ ملګرو والا Z والا نیم راغلل، تاسو سره بیا چې راغلل J همداسې C B بیا A والا نیم سره راغلل. دا لپاره موږ سره سوټ کمانډ استعمالېږي. بل چې دي زه راځم دا ملګرو دوی باندې پوه شوي یاست. سمپل دی ایزي دی. find د څه خاطر استعمالېږي کله چې ووایو find is used to find file or directory in a system. په سیسټم کې تاسو غواړئ یا کوم چې تاسو یو فایل یا ډایرکټري پیدا کړئ هغې لپاره تاسو سره find کمانډ استعمالېږي. دې سره ځینې اپشنې دي چې تاسو کولی شئ دا ورسره استعمال کړئ. زه راځم سیسټم ته دا به انشاءالله ټول تاسو ته هلته پراکټیکل وکړم. راغلم چېرته دلته ما ولیکل چې ما سره چې دي LS کمانډ. لومړی تاسو کتلی شئ ما سره test.txt test1 زه به یو څو فایلونه جوړ کړم تاسو ته یا واضحه شي. زه به ورته ولیکم چې ټچ مونږ ویلی دی ما ته فایل جوړ کړه د test.html4 بل ما ته ټچ جوړ کړه یو فایل د test.php بل ما ته فایل جوړ کړه ټچ test.pdf همداشان ټچ ما ته یو فایل جوړ کړه د test.docx ما ته ورډ فایل جوړ کړه ټچ یو فایل جوړ کړه ما ته د چیفونو test.pptx ما ته په فایل جوړ دا فایلونه ما جوړ کړل صحیح ده ملګرو. زه یې لستم تاسو سره ما سره HTML فایل همداسې PDF فایلونه موجود دي خو په دې کې یو څیز هم نشته. غواړم
چې دلته اوس سرچینګ وکړم فایل پیدا کړم یا ډایرکټري پیدا کړم یا څو ډایرکټرانې به هم زه جوړ کړم ملګرو MKDIR راته ولیکئ چې وبلیکم چې علی ډاټ علی مې ورته ولیکلو بیا مې ورته ولیکلو چې MKDIR د احمد فنون ماته حمید مې ولیکلو حمید دا ماته جوړ کړم کلیر مې کړلو تاسو کتلی شئ ما سره سیسټم کې حمید او علی فنون ډایرکټرانې موجود دي دا ملګرو مونږ ویلي دي ملګرو چې تاسو باید په دې باندې پوه یاست چې کوم سپین رنګ کې دي تاسو ته وایټ کالر برېښي دا مونږ سره فایلز دي دا د فایل نمایندګي کوي تاسو سره کوم شین کالر کې چې دي دا مونږ سره ډایرکټري دي تاسو سره پته معلومات کېدی شي نو زه راځم اوس چیک کوم فایند که ماته ډاټ به وي چې په کرنټ ډایرکټري په دا موجوده ډایرکټري کې ما سره فایند که چې ټایپ یې چې وي ټایپ ورته ولیکئ ټایپ یې چې وي اف مو که ولیکلو ماته فایل فایند وکړه که ډي مو ولیکله ماته ډایرکټري پیدا کړه زه ورته لیکم چې ماته فایل پیدا کړه ډاش به وي چې نیم یې چې وي زه به سټرینګ کې دا ورته بند کړم چې نیم یې ماته ټیسټ .txt دا راته پیدا کړه چې موږ سره شته په دې موجوده ډایرکټري کې انټر کړم نو تاسو ګورئ ملګرو په ډیسکټاپ کې موجوده ډایرکټري کې test.txt دلته موجود دی پروډکټ دلته موجود دی او همداشان که تاسو راشئ زه بیا ولیکم چې فایند که ماته ډاش ټایپ یې چې ټایپ یې چې وي اف مانا فایل وي او چې راته چېرته یې پیدا کړه ډاش نیم یې چې وي نیم مې ورته ولیکلو بیا مې سټرینګ کې ورته واچولو ورته وایم چې نیم یې چې test.html دا فایل آیا وګورئ دلته موجوده ډایرکټري کې شته که نه HTML دا زه انټر کړم تاسو کتلی شئ ملګرو ماته HTML فایل ورته ښایي چې موجود دی که زه غلط نیم ورکړم تاسو سره به فایل نه ښایي که زه ورته ولیکم چې ماته یو فایل وښایه چې هغې فایل ما ورته یو ایکسټینشن ګډوډ ورکړم تاسو ګورئ ملګرو ما سره هېڅ ریزلټ ونه ځکه چې مې سره فایل نشته سیسټم کې ښه بیا راځم ورته وایم کمانډ بیرته تاسو ایروکي سره پاس راوړلی شئ یا به زه بیرته ټایپ کړم ملګرو تاسو کمانډ یا ټایپ کوئ تاسو ذهن کې کمانډ یا خیږي نو زه به راشم چې به ولیکم ورته چې فایند که داش ټایپ یې چې وي ټایپ یې ډایرکټري وي ډایرکټري راته پیدا که داش نیم یې چې وي ماته سټرینګ کې به ورته بند کړم ماته د علي په نوم ډایرکټري وګوره چې شته که نه تاسو انټر کړئ ملګرو تاسو موږ سره علي په نوم ډایرکټري دلته شتون لري همداشان که زه بېرته کمانډ ورته ولیکم چې احمد وښیه چې آیا شته که نه د احمد په نوم ډایرکټري موږ سره نشته چونکې هلته ما چې جوړ کړم هلته ما جوړه کړله د حمید په نوم حمید او زه انټر کړم تاسو کتلی دلته ما سره حمید په نوم ډایرکټري شته دا موږ سره فایند کمانډ دې یار کړلی شئ هلته استعمال کوئ ځکه راشم دلته موږ سره فایندز ځینې دا مو ویل ښه ملګرو تاسو کولی شئ وایلډ کارډ ماسک هم استعمال کوئ ملګرو وایلډ کارډ ماسک هم استعمالولی شئ وایلډ کارډ ماسک به انشاءالله موږ ځان ته ټاپک د انټرمیډیټ لیول کې وایو دې باندې که زه دلته راشم زه ورته ولیکم چې فایند که ماته چې فایند که داش ټایپ یې چې فایل وي چې ټایپ یې فایل وي او داش نیم یې مساوي وي د څه سره اوس دلته وایلډ کارډ ماسک تاسو به سټار واچوئ ملګرو سټار چې فایل ټایپ یې خرڅ شوي دلته نیم یې چې خرڅوي دې خواته ډاټ چې ټایپ یې چې وي ما سره TXT وي هغه فایلونه راته وښایه دې خواته یې چې نیم خرڅوي ملګرو دلته دې خواته نو خالي چې من سره چې وي دلته د څخه کې .txt من سره ایکسټینشن وي هغه فایلونه راته وښایه په کرنټ ډایرکټري کې نو دلته راشئ زه انټر کړم نو دلته ما سره بلا شان فایلونه وښایل ځکه ما ورته کرنټ ډایرکټري نه وښودلي
کوتان چې په د کرنټ ډایرکټري کې راته وښایه انټر کړم. تاسو کتلی شئ ملګرو دا هغه تاسو لږ سره سپیس وکاروئ انټر کړئ. تاسو کتلی شئ ملګرو چې ما سره دغه فایلونه دلته موجود دي د TXT فونم. همداشان که زه راشم ورته ولیکم چې مونږ ETC یو ډایرکټري ده ملګرو چې په دې کې کنفیګریشن فایل موجود دی. مونږ اډوانس کې هلته وایو چې مونږ سروري کنفیګر کوو هلته ځو نو ETC ډایرکټري ته به ځو هلته ځینې فایلونه دی هغه کنفیګر کوو د هر سرور لپاره. نو زه رزن چی کوم ورته وایم چې فایند که ماته سلاش په ETC کې په ETC ډایرکټري ماته فایند که ډاش ټایپ یې چې چی وي فایل وي او همداشان ورته ولیکه چې ډاش نیم از ایکوال ټو نیم چې سره مساوي وي. دلته به تاسو ملګرو ورته وال ډایرکټري مینشن کوئ که نه سلاش په ETC کې سلاش ETC ډایرکټري کې چې فایل ټایپ یې چې ټایپ یې فایل وي او نیم یې چې وي نیم به ورته ولیکئ. دلته ویل کډماس ورته واچوئ چې مثال سټیریک واچوئ چې نیم یې هر چې وي خو ډاټ چې ایکسټینشن یې چې وي کنفیګریشن فایل وي ایکسټینشن یې چې کنفیګریشن فایل وي وبخئ ملګرو ایکسټینشن یې کانف وي او همداسې هلته نیم یې چې هر څه یې ماته یې راواخله. تاسو چې اوس انټر کئ ملګرو دلته ګورئ تاسو د دې هغه ټول فایلونه چې نیم یې هر څه دی دې خواته خو ما ورته هلته ویل کډماس وکړو چې نیم یې هر څه یې راواخله. کنف دغه دی دا هم د مختلف فایلونه چې کنف سره کنف یې موږ سره ایکسټینشن دغه یې راواخیست. د دې لپاره تاسو کولی شئ دا استعمال کړئ. مخته راځئ انشاءالله تاسو به استعمال باندې نور هم وکړی شئ. همداشان تاسو کولی شئ چې زه که دلته ایلیس کم ما سره چې دي زه د ورته ولیکم HTML فایلز زه به یو فایل بلم یو کم ټاچ زه به ورته لیکم چې عملی ډاټ HTML ورته لیکم چې ټاچ احمد ډاټ HTML بیا ورته لیکم چې ټاچ احمد ډاټ HTML نه احمد مې ولیکلو سیده ملګرو. نو اوس ګورئ ملګرو ما سره زه کلیر کړم او ایلیس مې کړلو. ما سره د احمد ډاټ HTML فونم فایل شته د علي ډاټ HTML د احمد فونم یو ډایرکټري هم نه یو فایل هم موجود دی. زه اوس ورته وایم چې د چا ایکسټینشن چې HTML و هغه راواخله نیم یې هر څه وکړه احمد و کالي و خالي د ایکسټینشن سره به دا کار لري. تاسو کولی شئ چې دلته ویل کډماس وکاروئ. زه ورته لیکم چې ورته لیکم چې دلته به زه راشم ورته ولیکم چې کلیر کړم فایند کړم ماته ډاش ټایپ یې کرنټ ډایرکټري کې چې ټایپ یې چې وي فایند کا ډاش ټایپ یې چې وي فایل وي سیده ملګرو فایلونه لاټوم ورته لیکم چې فایل ټایپ دی وي ډاش نیم چې مساوي وي د څه سره او تاسو ویل کډماس وکاروئ مثال سټار میجر ډاټ چا کوم ایکسټنشن په HTML سره ختم شوی هغه راته راواخله چې نیم یې خرڅوي دې خواته چې نیم خرڅوي چې ډاټ HTML ایکسټنشن وي هغه راته راواخله راته پیدا کړي. دلته ګورئ ملګرو ټیسټ ډاټ HTML ټیسټ ډاټ HTML عملی ډاټ HTML مکمل ډاټ HTML. تاسو کولی شئ چې په دې ډول یې استعمال کړئ. زه ورته لیکم چې فایند کا ډاش ټایپ یې چې کرنټ ډایرکټري کې ټایپ یې ډاش ورسره واچوئ ټایپ یې چې وي فایل وي ورته لیکم نیم ډاش نیم چې مساوي وي د څه سره نیم به ورته منشن کړئ مثال د علي سره تاسو واچوئ علي او بیا چې وکړئ ډاټ اسټیریک واچوئ. دې نه مطلب څه شولو ملګرو
فایند کا چې ټایپ چې وي فایل وي نیم چې مساوي دي علي سره خو دې نه وروسته ډاټ به واچوئ نه وروسته به چې واچوئ ایکسټینشن وایل کډ ماسک به واچوئ سټار دته وایل کډ ماسک په لینکس یا په سره په کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ کې دته وایل کډ ماسک سټار علامې ته ویل کېږي نو تاسو به چې وکئ سټار به واچوئ مطلب چې دې خواته الف نوم چې سټارټ وي علي نیم وي چې ایکسټینشن یې هر څه وي که ایچ ټي ایم ایل وي که سی اس ایس وي هلته که پی ایچ پي وي یا پی ډي ایف یې راواخله زه اوس که انټر کړم تاسو کتلی شئ ملګرو علي ډاټ د څنګه خبره ده دلته انټر وکړم ښه ملګرو دلته کتلی شئ تاسو چې ما سره خالي یو فایل یې پیدا کړو چې علي ډاټ ایچ ټي ایم ایل ده اکسټنشن ګورئ چې علي ډاټ ایچ ټي ایم ایل په نوم یو غی پیدا کړم نو راهیسه که زه ورته ولیکم چې که زه ورته ولیکم چې ټیسټ نو ټیسټ په نوم ما سره ډېر فایلونه موجود دي هم پی ډي ایف ده هم ایچ ټي ایم ایل زه ورته وایم چې ټیسټ چې نو وي دې نه وروسته چې ایکسټنشن یې هر څه وي راواخله راته پیدا یې کړه انټر کړئ تاسو ګورئ ملګرو ډي یو سی ایکس پی ډي ایف ایچ ټي ایم ایل ټیسټ مکمل فایلونه مو سره دلته پیدا کړه نو همدا ملګرو دې باندې پوه شوي یاست هلته زه راشم یا دې پسې دی هلته آی ملګرو تاسو کولی شئ چې آی هم ورسره استعمال کړئ که زه دلته راشم ورته ولیکم چې شی ایلس کا ما سره ولیکم چې ټیسټ ډاټ ومې لیکلو ټچ یو فایل مې جوړ کړلو ورته ومې لیکلو چې ټیسټ ټي مې په غټو ولیکلو ډاټ ټي ایکس ټي بیا مې ولیکلو کلیر کا زه ورته لیکم چې فایند کا ډاټ په کرنټ ډایرکټري کې چې ټایپ یې ډاش ټایپ یې چې وي ما سره ای فایل وي dash name چې name is equal to test dot txt تاسو ګورئ ملګرو زه چې د کله انټر کوم نو test dot txt چې خالي په دې نیم پیدا کړه واخلي که په غاټ وي هغه به نه راخلي زه اوس انټر کوم تاسو کتلی شئ ملګرو چې test dot txt فایل ما ته پیدا کړو دلته موجود ده نو هلته چونکې موږ سره په غاټو هم شته نو تاسو که غواړئ چې کیس سنسټیولی منځه ویسئ مطلب هم که په غاټو وي هم که په وړو چې test dot txt نیم یې راواخلئ هغې لپاره تاسو کولی شئ چې دلته سیمپلی د نیم سره خالي آی استعمال کړئ چې مطلب نیم یې که په غاټو وي که په وړو وي ته چې که هغه اګنور کړه کیس سنسټیویټي منځه یوسه هغه زه اوس انټر کړم تاسو کتلی شئ ملګرو چې ما سره هم په غټو راوځه هم په وړو ځکه موږ آی ورسره استعمال کړلو همداشان ملګرو زه راشم بل چې دي موږ سره آی باندې م پوه شولی او موږ ویل کډ ماسک هم ورسره وویلو او دلته دې باندې م پوه شولی ملګرو او زه که راشم فایند ډاټ ټایپ پرمیشن ښه او دغه راشم ټایپ ناټ ښه ته ځینې ارګیومنټ دي آپشن یې تاسو کولی شئ ورسره استعمال کړئ ځکه ورته ولیکم ملګرو چې فایند که ماته فایند که ډاش ټایپ یې چې وي فایل وي دغه لږ انټرمیډیټ لیول کې راځي ملګرو د کوم کمانډ چې زه ټایپ کوم خو ډون ورې تشویش مه کوئ انشاءالله راتلونکي کې بیا ریپیټ کوو زه ورته وایم اوس فایل پرمیشن چې د هغې باندې بیا موږ هلته وروسته ډسکس کوو په انټرمیډیټ لیول کې ښه ملګرو زه ورته لیکم چې فایند که ماته دې سره که زده م نه شولو ملګرو هېڅ تشویش به نه کوئ ډاش ټایپ یې چې وي ټایپ یې فایل وي او ډاش پرمیشن یې چې مساوي وي 0 ورته لیکم چې 644 چې دغه پرمیشن کوم فایل ولري هغه فایل راته وښایه زه انټر کړم نو ګورئ ملګرو دا هغه فایلونه دي چې کوم پرمیشن ما ورته ورکړلو هلته لومړنیو کې ګورئ د ټول فایلونه دغه پرمیشن لري دلته زه راشم ما ورته چې ولیکل ورته ومې لیکل چې فایند کا چې ټایپ یې فایل وي هغه فایلونه راته وښایه
چې دغه فارمیشن ولري. دغه فارمیشن انشاءالله موږ انټرمیډیټ لیول کې فایل فارمیشن وایو. 6 نه مطلب دغه دی چې آنر چې دی هغه ریډ او رایټینګ کولی شي سیستم کې. دلته موږ وایو صحیح ده ملګرو. 6 نه مطلب چې ده ریډ او رایټ. د فایل کې ریډ او رایټ یو آنر یې کولی شي چا جوړ کړی دی. او همداشان آر چې دی موږ سره ملګرو ریډ دی خالي چې مطلب ګروپ او ادر یوزر یې خالي ریډ کولی شي. دغه فایل فارمیشن راته وښیه موږ سره دغه فایلونه دي چې دا ډول فارمیشن لري. دا موږ سره هلته فارمیشن ده ملګرو. زه دلته راشم موږ سره سلایډ کې چې دی بل زه راځم دلته ټایپ فاین ډاټ کرنټ ډایرکټري کې ټایپ ناٹ فاینډ ناٹ چې ورسره واچوئ ملګرو چې مثال فایل ډاټ ټي ایکس ټي نه وي هماره راته مخې تاسو دې باندې خپله پریکټس وکړئ چې مثال دغه فایل نه نه ټول راته مخې دمه راته ښایي تاسو به ورته ولیکئ. مثال فایل ټایپ چې فایل وي ټایپ یې ناٹ چې دغه نه وي نو ټول راته وښایه دمه راته ښایه نو ټول وښایه. د دې لپاره بل ملګرو زه به دلته تاسو ته ځینې بیسیک کمانډ بیا غواړم تاسو ته ټایپ کړم. یو سی پي ده زه ویډیو وګورم ملګرو. ویډیو همدلته سټاپ کوو نو هیله ده دې باندې تاسو پوه شوي یاست. نو راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو په اخرنۍ ویډیو کې موږ سره د بیسیک کمانډ چې هغه به موږ کمپلیټلی کور کوو. نو هیله ده ملګرو خسته شوي هم نه یا کنفیوز شوي هم نه یاست. دې کمانډ لږ څه کنفیوژن درلودلو نو انشاءالله مخکې موږ سره دې باندې پریکټس کوو. ملګرو یو غوښتنه کوم چې تاسو سبسکرایب زما تر څو زه نوې ویډیوزګانې وخت راځي او بل ایکن باندې کلیک کوئ تر هغې چې بیا راحاضرېږم. زه زینالله افشار مننه.